په 24 غنټې ورځ کې مې 15 غنټې ډیوټي وې چې سهار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وې. جمعه چوټي مې خپله وې، اتوار مې سرکاري وې. څادر مې جوخ اغوستی وې، نه بیلټ وې نه وردي وې. په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځئ دوستان سره یو ښایسته غونډه کې پیوټري د یو کس ښایسته مزاحیه شاعري شعر کوم. نو راځئ لازمي وګورئ دا ویډیو، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ د پیج سره لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې څه قسم ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. په 24 غنټې ورځ کې مې 15 غنټې ډیوټي وې چې سهار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وې. جمعه چوټي مې خپله وې، اتوار مې سرکاري وې. څادر مې جوخ اغوستی وې، نه بیلټ وې نه وردي وې. په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینټري وې. چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا اواز وې. چې ستړی مې ساروي کې وایم چې ځم چاته استاد وې. او په لږه مې کار نه کېږي. 80,000 تنخوا وې، په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې. ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې، وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې. په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې. په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وې. نه راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې. چې ستړی مې ساروي کې وایم چې ځم چېرته استاد وې. او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو. په تله چې یوه تلې 15 کیلو دی. څه لږ ډېرې زده کړي دي، استاز مې د اردو دی. دا خان استاز یادومه څنګه جونې د مزو دی. استاد یې لږ اوتر به دې م پوه کړی په دې راز وی چې ستړی مې ساروي کې وایم چې ځم چېرته استاد وی. دوستانو دغه ویډیو تاسو سره موږ شیر کړه. شاید چې ستاسو به دا ویډیو ډېره زیاته خوښ وي نو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ دا پیج یعنې زموږ دا ویډیو څوک په فیسبوک باندې ګورو نو زموږ د پیج سره ضرور لایک او فالو کړئ. او زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګورو نو داسې قسم ویډیوګانو دپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسم ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. موږ بیا راکړئ اجازت پر روانو ویډیو کې میلاویږي. الله په امان.